ستا د قدم خاوري زما سترګو ته نه راسي دغه ګناهګارو ته کله د رنج راسي ستا د قدم خاوري زما سترګو ته نه راسي دغه ګناهګارو ته کله د رنج راسي دغه ګناهګارو ته کله د رنج راسي پوری بابا پر نمالات پوری بابا تیو مونږ دلته پر نمالار کلب منزل تا ستړي قافله راسي. السلام علیکم مرجانی کوم خوا رواني مطلب به کار کوم کار کې ها خاصه بس شاګو مراد مرجان دغه روجمات د لندن نه با احساس ورنه تاسو لپاره را لګلې ده او دعا غوښتنه کړې ده چې دعاګانې ورته کوي. بس دا د لندن نه ورنه دي دعا غوښتنه کړې ده او دیو ته چې موږ ته دعاګانې دي دغه وهله دغه روجمات ده صحیح ده واله دعاګانې کوه تعال الله رب خير روزه ماته د لندن نه وایسا تورنو لګلو وای دیو ته چې موږ ته دعاګانې کوي دیو ته دعاګانې کوي دا څه نغدي پیسې هم دي چې دام در کومه دا ولې صحیح شه دعاګانې کوي کلی د خپل یار ته درونی پر سینه راسي دغه ګناهګارو ته کله د رنج راسي کلی د خپل یار ته درونی پر سینه راسي دغه ګناهګارو ته کله د رنج راسي ستا د قدم خاوري زما سترګو دا څوک دی نابینا دی دا ورته ورکه دغه ګناهګارو ته کله د رنج راسي کړه ټول عمل ځان کی ګلا د جانان سنت کړه ټول عمل ځان کی ګلا د جانان سنت څنګه ناسته چا څه درکړي دغه روزه ماته لندن نه یو ورور را لګره دا وهله دا بلم راځي دا والا دا روزه ماته او صبر کې لګ لګ پیسې مې راکړي چې شه په نارم نیولې دا وهله دا وهله دا ولا دعاګانې کوي دعاګانې کې داخله کې آس پاتې هغه ته نه دی څه د ټول کړي څه د ټول کړي 50 روپۍ غواړم د جانان دیدن ژړم پسرو سترګو غواړم د جانان دیدن ژړم پسرو سترګو عرش معلا خاله جان څنګه جوړي تکړه خبر شوم و یو هغه د په واقع رسیدل د لور څنګه اخر هغه لور به نظیفه نو دا هغه په څنګه په واقع رسیدل هغه سرطان شو هغه پالش وکاو چې بارے به شکرانه کاو هغه خدای رڼا واخیستل او خاوند چیرته دی خاوند مړ دی اوس ټولې کبا ټوله خاص ټوله مرجانې د لندن نه با احساس ورنو تاسو ته روزه ماته را لګلې داغي دعاګانو غوښتنه ډېر خو الله دې آخرت کې امدا دنیا کې ما الله دې روغ صورت دا روزه ماته به درکم
هغې د دعاګانو غوښتنه کړې وه دا وهله الله دې قبول او صبر وکړه لږ پیسې هم دي الله دې روغ صورت ورکړي او دغه 2000 روپۍ راکړي دغه زر دغه 2000 روپۍ وایي روژه ماتې الله دې صحیح ده، قبول خیر او اوسه. منظور کړي الله دې هغه مور او پلار دعاګانې ورته وکړه دعاګانې کې یاد کړه الله دې ډېر ډېر ورسره په خدای په مانځه کې دعا کوم روژه چې خلاصوم دعا کوم چې الله دې دې سره ډېر ښه وکړي چې موږ غریب سره کومت کوو خیر اوسه. مننه گناهګارو ته کله درنج رسی څنګه به آیاس خوار دې منزل ته ورسی دغه ګناهګارو ته کله درنج رسی ستا د قدم خاورې زما سترګو ته نه رسی دغه ګناهګارو ته کله درنج رسی دغه ګناهګارو ته کله درنج رسی ستا د قدم خاورې زما سترګو ته نه رسی دغه ګناهګارو ته کله درنج رسی ستا د قدم خاورې زما سترګو ته نه رسی دغه ګناهګارو ته کله درنج رسی دغه ګناهګارو ته کله درنج رسی پرېشه کوم خوا روانې وارخطای دال ورکوي ښه دال مه ور پرېږده پورې د لندن نه دغه بایسا تور نه روژه ماتې لېږلی چرګ دی مکمل روژه ماتې دی دا واخله کو هر ماښام ورته دعاګانې کوي دعاګانو غوښتنه کوي لږ پیسې هم دي او دغه پیسې هم راکړي دي وایي دوی ته ووایه چې مونږ ته دې دعاګانې کوي نو روژه هر دعاګانې هم کوي ښه هر ماښام ورته دعاګانې کوي صحیح ده الله حافظ زمندو دغه هغه د دالې تقسیمولې یو کیلو نو دغه خور د دال پسې منډې والې ما څه ټولې څو روپۍ دې ټول کړي دا دې ټول کړي روژه ماتي د څه شته ټول کړی دی دی دغه ګناهګارو ته کله درنج رسی دغه ګناهګارو ته کله درنج رسی څوک چې وي رښتیا مین هغه لکه مار غوندې څوک چې وي رښتیا مین هغه لکه مار غوندې کلی د خپل یار ته درومي پر سینه